سلامونه احترامات هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هېوادوالو، نن بیا داسې یو کورنۍ ته راغلی یم چې دغه ټول لورګانې لري او مشر زوی یې نشته او ډېر زیات مشکلات لري. نو له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې ښه یې؟ ماشومان دې ښه دي؟ ژوند زندګي څنګه تېروې؟ د کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخ یې؟ تېروي او ډېر مجبورۍ ژوند دی تېرېږي په هر سړي باندې الله تعالی تېروي. ښه څه مشکلات لرې؟ لږ واضح کړي ورته. مشکلات دا ده چې ډېره مجبوري مې ده. زوی مې زلمی نشي، شپږ جنکۍ مې دي. په ستا کار زما کار د مجبورۍ نه مېړه مې کراچۍ چلی وسه مې دي. خپل زړه تکلیف لرم، مریض یم، هر ساعت یې راولېږم، ټول سیاست راته جاړي او ټول راته جاړي او راولېږم، په ځان نه پوهېږم. خو علاج یې وکړي که نه؟ علاج چې په پیسو کېږي نو په څه شي کېږي علاج؟ خوشي کېږي علاج. خاوند داسې کار کوي؟ خاوند مې کراچۍ چلی، کله وشي کله ونه شي. مجبوري ده، څنګه وکړو؟ کور ډېر دغه دی، دې کور کې پراته کرایه 2000 روپۍ ده، وس هم نه کېږي. مجبوري ده، نو وخت یې تېرېږي. پس انسان ورځې څو کار د ورځې یا 120 راوړي یا 200 راوړي یا 900 راوړي یا 100 راوړي، برابري ده. نو هغه زمونږ ګېډ هم نه کېږي، زمونږ وخت نه تېرېږي. زمونږ مجبوري ده، واړه واړه بچي مې ټول سیاست دي، شپږ جنکۍ مې دي. زامن نه لري مشر؟ نه، دوه واړه زامن مې دي، مدرسې ته لېږلی، وړکی دی. څو کلن به یې؟ خو کلن دی. کلن. او بلې؟ بل دغه اوس مې د هغې کې مخته ته ناست ته ورسېږي. ښه دا خاوند د صرف کراچي چلی، بل کار نه لري؟ نه کار نشته، کسب نشته، ناستې ټول سیاست دي. زلمی زوی مې نشته، وسه مې نه کېږي. خپله به داسې تکلیف ده، خدای به ناجوړه یم، وسه مې نه کېږي. هر ساعت شټېږم، ټول بچي راته جاړي، فریاد کوي او زه د زړه تکلیف لري؟ او زړه مې نو دا علاج دې په څو روپۍ کېږي؟ علاج خو مې ډېر کېږي، ټول راته ویل د 15,000 دی، 20,000 روپۍ. زمونږ وسه چېرته کېږي؟ ما خاوند وایي چې زه مړه کېږم، د الله رضا به یې، که پاتې کېږم د الله رضا به یې. نه وسه لرم او نه یې ورته کولی شم. که پاتې کوي د الله دې پاتې کړي، که ژوندی کوم. زمونږ ډوډۍ ته وسه نه کېږي، نو ستا علاج ته به زما څه ورته وشي؟ څه به مې مجبوري، دغه مجبوري مې ده. بچي مې راته وجاړي، څوک راته سبق راخلي، څوک راته دغه راخلي، منډه کې او بل پسې لږ اوبه دم کړي، راوړي خوله کې راته واچوي. زه په خپل ځان نه پوهېږم، بس همسې راولوېږم، بس ټول ماشومان راته جاړي، سیاسر مې دي. چې الله دا زمونږ څه ژوند دی چې وس هم نه کېږي، او د اوړي او د ژمي وس هم نه کېږي. هغه څه به وکړو؟ دا مجبوري ده. نو مجبوري دا چې نو کله چې خاوند د 1.5 راوړي، نو تاسو د ناروغۍ هغه دوا یعنې اخلي یا د کور خرچه کوئ؟ په دې 1.5 خو څه نه کېږي، هېڅ هم نه کېږي. یا تاسو څه کوئ؟ بس مجبوره ده، خدای دغه دوه ماشومان مې دي، یو کاره کار وکړي، بل کاره کار وکړي، یو 100 یا 100 ورکړي یا 10 ورکړي یا زاړه او نوي ورکړي. دا خلکو کره ځي او کار وکړي او کسب وکړي، بس هغه راوړي، مونږ پرې یو جامه پرې کالي پرې ومینځو، پرې یو شی وکړو. مجبوري ده، څه وکړو؟ وخت دی، پاتې انسان تېرېږي. دا لورګانې تا نه څه نه غواړي؟ هر څه زړه کې غواړي. څه نشته؟ دې زړه کې نو د مدرسې ارمان دی، د مکتب ارمان دی. زما وسه نه کېږي مدرسه کې واچوم، دغلته فیسونه غواړي، ټول یې په کور ناستې دي، ټول راته جاړي چې مورې مونږ 100 روپۍ وس زه نه لرم، دا جنکۍ نه پکې واچوم. شپږ دانې دي ماشاءالله، او ټول یې رانه فیسونه غواړي. زه د کمه کمه زه یې ګېډې ته نشم پیدا کولی، د فیسونو ته د کمه کمه. خورکۍ ته څه ارمان لري؟ مدرسې ته ځې، مکتب ته ځې یا نه؟ کور کې ناست؟ چېرته موږ زه نه کور کې ناست، مکتب او مدرسې هم شوق خو نشته، پیسې چېرته. اشناوي د سم نو اوسه پورې کله تللی مدرسې ته؟ نه نه، ټول دغه ته وایي، ښځه وغېره دی، ښځه هم واده شوه. غواړې چې مدرسې ته لاړ شي، مکتب ته لاړ شي؟ خورکۍ ستا زړه کې څه ارمان دی چې باید پوره شي؟ د جنکو زړه کې خو ډېر ارمانونه وي، ستا زړه کې څه ارمان دی؟ دغه مدرسه او مکتب هم خدای مو پلار ته کار برکړي، همدا ارمان دی چې مکتب وي او مدرسه؟ او ته څه ارمان لرې؟ هېوادوالو، تاسو خپله ګورئ دغه جنکې، دا یو یې وایي زه د مدرسې او مکتب ارمان لرم، هغه وایي چې زموږ کور کې باید اوړه غوړي. پېغلې جنکې دي او دغه ارمانونو ته وګورئ. د دې دوکره هېڅ سم نشته. خاوند یې کراچۍ چلی، شپږ لورګانې دي، 2 زامن دي چې یو یې تاسو وکته اوس کوچنی ماشوم دی او بل یې 7 کلن دی. دې دو هېڅ سم نه لري. دغه کور تاسو خپله وګورئ چې څه بد حال دی. دغه وګورئ تاسو، دغه اوړی ژمی په دغه کوټه کې دې دو تېروي. دې دو ډېر زیات مشکلات لري. خورې ته څه هیله لري د خلکو څخه؟ د
خلکو د هغه هیله لرم چې یو خوار غریب سره کومک وکړي یو وړو ماشومان ته ډوډۍ پیدا شي جامې پیدا شي دا ماشومان مانه د اوړي کالي غواړي د ژمي کالي غواړي زما ورته وسه نه کېږي یو نه دی دوه نه دی پلار یې سهار وځي ماښام راځي و چې شونډې نیولي زما وسه نه کېږي زه به څه وکړم تاسو چې ګېډه ماړه مې شکر باسئ دا د کور مالک موږ ته وایي د کوره وځي زموږ سامان ایسته خطا کوي زموږ وسه نه کېږي ته ناسته د کور کرایه څو ورکړ 2000 روپۍ د نه زه ورکړل چې نه مور ته مې دواړه هم تېران درېان ناستې زموږ ته اوس سامان ایسته خطا کوي او د کور نه وځي د کور نه وځي چېرته لاړ شو خیمه وسه نه لرو دښت ته چېرته لاړ شو دغه ته د خدای ته پراته څه خپل ژوند شو څه خپل عمر شو داسې انسان درنه وشرمېده ګرا غواړي درنه کور درنه غواړي ماشومان درنه غواړي یو سرپرست دې سم نه وي دې نه خو مرګ ژوند ښیي که دا څه شی ژوند دی چې خلکو کېدلي الله مهربانه انشاءالله کېږي زما سیاسرې دي مکتب غواړي مدرسه غواړي جاړي ټولې سیاسرې مې ټولې پرېغلې دي واړه واړه راته جاړي څوک راته وایي ما مکتب کې واچوه څوک راته وایي ما مدرسه کې واچوه زما ورته وسه نه کېږي ټول ته زه ځورېږم زه خپله مریضه یم لېږم دا ماشومان راته ټول جاړي دا د غېږې ماشومې راته جاړي په خپل ځان نه پوهېږم زما دومره وسه نه شته ځان ته د یو 100 روپو 200 روپو دوا ځان ته اخلم زما ډېر ټېسټونه په قیمته کېږي زما وسه ورته نشته دی هېوادوالو تاسو خپله وایي دغه کورکي غږ مو اورېده چې ډېر زیات مشکلات لري خپله هم ناروغه ده زړه تکلیف لرم وسه مې نه کېږي ګړېږم خاوند راته جاړي ماشومان راته جاړي وسه مې نه کېږي ټوله به ناټول شي دلته راولوېږم څوک راته وایي 10,000 د ټېسټ کېږي څوک راته 15,000 د ټېسټ کېږي هېڅ وسه مې نه کېږي چې چېرته ټېسټ وکړم چېرته دوا وکړم خاوند راته وایي چې مړه کېږم د الله رضا به ژوندی کېږي زما نو تاسو خپله ولیده دغه کورکي چې د زړه تکلیف لري او دغه خویندې وګوري ټول پیغلې دي خو د یو هم یو هم نه دی چې ارمان یې پوره شوي هر یو زړه کې ارمانونه د وړو او د دغې ارمان دا هغې ته وګوره جنکي څومره ارمانونه لري دا وایي زما زړه کې دی چې باید وړو غوړیزه ونکول شي نو هېوادوالو دې له ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دی او مور یې ناروغه ده نو بیخي ناهیلې دی د ژوند نه دغه ژوند تاسو خپله ګورې څومره خوږي دغه خورکې وایي چې زه د ژوند نه تنګ شوی مرګ غواړم نو هیله کومه هېوادوالو ستاسو په لسو شل هېڅ هم نه کېږي که تاسو دغې ته ولېږئ نو د دې به ضرورت پوره شي او ستاسو به هغه دنیا ښایسته شي تاسو ته به الله 2 چندې ورکړي نو هیله کوم هېوادوالو چې له دغه بېوزلو خلکو سره مرسته وکړي زمونږ خو همدومره وسه کېږي چې مونږ یې غږ اوچتو تاسو باید زمونږ ملاتړ وکړي او دغه خلکو سره مرسته وکړي نو که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 9 یا راستا یاد کی سومانی